بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا په دې هیله چې روغ جوړ به یئ. په نن ویډیو کې موږ د تکرار په اړه خبرې کوو. کله چې موږ یو څیز زده کړو باید موږ هغه په کوم شکل سره تکرار کړو، د کومو لارو چارو څخه استفاده وکړو تر څو زموږ هغه شیان چې موږ زده کړي دي، هغه شیان چې موږ مطالعه کړي دي، زموږ په مغز کې ښه پاتې شي. مخکې له دې چې په دې باندې موږ خبرې وکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د علم خزان د علم هیرول دي او نااهلو ته علم ښودل د علم ضایع کول دي. نو که چېرته تاسو یو څه زده کړی و، هغه له خپل مغز څخه وباسئ، هغه له یاده وباسئ، نو ستاسې په علم بیا خزان راځي. نو همیشه کوښښ کوئ چې خپل علم تکرار کړئ، خپل علم بیا بیا ریپیټ کړئ تر څو ستاسې په مغز کې ونښلي او ستاسې په مغز کې چې کوم معلومات دي هغه اوږدمهالې حافظې ته لاړ شي. نو په دې ویډیو کې موږ په دغه څلور ټاپکس باندې خبرې کوو. تر ټولو اول د تکرار کولو اهمیت او طریقه، پوره د یوې هفتې د تکرار طریقه، یعنی په یوه هفته کې چې تاسو کوم شیان زده کړي وي هغه څنګه تکرار کړئ، څو څو ځلې ووایئ. دا به موږ انشاءالله چې زده کوو. دریم ټاپک چې موږ به په دې ویډیو کې پرې خبرې کوو، که چېرته تاسې په دې باندې عمل وکړئ او دا په خپل عمل کې راولئ، نو انشاءالله چې تاسې دپاره به ډېر مفید تمام شي. او هغه دی په کومو وختونو کې مطالعه کول نه دي پکار. کوم داسې وختونه دي چې باید تاسو په هغې کې کتاب مطالعه نه کړئ، کوم داسې ټایم دی، کوم داسې ځایونه دي چې باید تاسو په هغه ځای کې مطالعه ونه کړئ. او څلورم ټاپک چې موږ به په همدې ویډیو کې پرې خبرې کوو، هغه دی د کتاب د مطالعې نه وروسته. یعنی کله چې تاسو یو کتاب مطالعه کړ، باید د کتاب د مطالعې څخه وروسته تاسې کوم شیان عملي کړئ، کوم سټپس فالو کړئ، تر څو تاسې چې کتاب مطالعه کړی وي په هغې کې مو کوم معلومات زده کړي وي په مغز کې مو د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. نو راځو په دې څلور ټاپکس باندې کار کوو او انشاءالله چې دغه ویډیو به تاسې دپاره ډېره مفیده تمام شي. تر ټولو اول ټاپک د تکرار کولو اهمیت او طریقه. مخکې له دې چې موږ په دې باندې خبرې وکړو چې په کوم شکل باید موږ خپل علم تکرار کړو، د کومو طریقو څخه استفاده وکړو، د تکرار اهمیت باندې خبرې کوو. که چېرته تاسې یو څه زده کړئ هغه تکرار کړئ څه ګټه لري، که چېرته یې تکرار نه کړئ څه ګټه لري. لومړی د تکرار اهمیت، لکه په پیل کې چې مې درته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د علم خزان د علم هیرول دي او نااهلو ته علم ښودل د علم ضایع کول دي. نو که چېرته تاسې خپل علم هیروئ نو تاسې په علم باندې خزان راځي، یعنی کوم هغه شیان چې تاسو زده کړي وي ستاسې له مغز څخه ډېر زر وځي. که چېرته تاسې یو څه زده کړئ بیا یې تکرار نه کړئ نو نشئ کولی د اوږدې مودې لپاره یې په خپل مغز کې وساتئ. یو بل صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد نقل کړی دی، کوم خلک چې په یو مسجد کې، په یو ځای کې، په یو اتاق کې راجمع شي او یو بل څخه علم زده کوي، تلاوتونه کوي، نو د دوی څخه فرشتې چاپېره کېږي او په دوی باندې د الله تعالی رحمتونه راورېږي. کله چې دوی علم زده کوي، یو بل ته شیان ښایي، یو بل سره علم شریکوي، نو د دوی څخه فرشتې چاپېره کېږي او الله جل جلاله د دوی ذکر د فرشتو په مجلس کې کوي. که چېرته تاسې دې حدیث ته متوجه شئ نو بیا تاسې پوهیږئ چې د علم اهمیت څومره دی. کله چې تاسو یو څه زده کوئ، تاسو یو چاته یو شی ښایئ، نو تاسو د الله تعالی د رحمت لاندې یاست، تاسې باندې د الله تعالی رحمت ورېږي. او هغه خلک چې علم زده کوي د هغوی څخه فرشتې چاپېره وي او د الله تعالی د هغوی ذکر د فرشتو په مجلس کې کوي. یو بل صحابي څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل مسجد نبوي ته راغی، هلته دوه ډلې جوړې وې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دواړه ډلې په خیر دي، یعنی دواړه ډلې چې کوم کارونه کوي دوی په خیر دي، ښه کارونه کوي. په یوه ډله د بلې ډلې څخه ډېره غوره ده، ډېره ترې بهتره ده. لومړۍ ډله هغه خلک وو چې ناست د الله جل جلاله څخه یې غوښتنه کوله، خپل سوچ توجه یې د الله تعالی طرف ته وه. نو اوس دا د الله تعالی خوښه ده چې هغوی ته څه ورکوي او څه نه ورکوي. دوهمه ډله خلک داسې وو چې هغوی د یو بل سره ناست وو، تلاوتونه یې کول، ناپوهو ته علم ښوده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دوهمه ډله خلق یا خلقه د لومړۍ ډلې څخه ډېره غوره او بهتره ده. نو هغه خلک چې له الله جل جلاله څخه غوښتنه کوي او ټوله توجه یې الله تعالی طرف ته وي، نو هغه د الله تعالی خوښه ده چې هغوی ته څه ورکوي او څه نه ورکوي. بل هغه خلک دي چې علم زده کوي، یو بل سره علم شریکوي، یو بل ته علم ښایي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوهمه ډله خلک د لومړۍ ډلې خلکو څخه ډېر غوره او بهتره دي. ګورئ تاسې اوس په سم شکل سره په دې پوهه شوئ چې علم څومره اهمیت لري، څومره مهم دی. که چېرته تاسو علم زده کوئ په تاسې باندې د الله تعالی رحمتونه ورېږي، تاسې د هغه ډلو خلکو څخه غوره یاست څوک چې د الله تعالی څخه غوښتنه کوي. یو بل صحابي انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ شپېته سړي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره ناست وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته یو حدیث بیان کړ، هغه دننه حاجت دپاره ولاړ. موږ د یو بل سره دغه حدیث تکرار کړل. کله چې موږ تکرار ختم
ختم کړ نو موږ داسې احساس وکړ چې دغه حدیث زموږ زړونو ته ښکته شوی دی. نو تاسې اوس دې ته وګورئ د تکرار کولو اهمیت به وپېژنئ. په دې به پوهه شئ چې تکرار کول څومره اهمیت لري، څومره اړین دي. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شپېته کسانو ته یو حدیث بیان کړ، له هغې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل حاجت دپاره دننه ولاړ. له دې وروسته دوی په خپل منځ کې له یو بل سره دغه حدیث تکرار کړ. نو دوی داسې احساس وکړ چې گویا دغه حدیث د دوی زړونو ته ښکته شوی دی. نو تاسې اوس د تکرار په اهمیت باندې پوه شوئ چې تکرار کول څومره اړین او ضروري دي. که چېرته تاسې شاګرد یاست، موږ ټول شاګردان یو، موږ هیڅکله باید خپل ځان ته د یو پوه شخص په سترګه ونه ګورو، باید موږ ټول خپل ځان ته د شاګردانو په سترګه وګورو. نو که چېرته یو شاګرد غواړي چې په لږ زحمت په لږ وخت کې ډېر څه زده کړي، ډېرې نمرې واخلي، ډېرو ځایونو ته ورسیږي، نو هغه باید د مطالعې کولو هنر زده کړي. د مطالعې کولو هنر هغه دپاره اړین دی چې باید هغه پرې پوه شي او هغه په دې پوهه شي چې باید څنګه مطالعه وکړي، څنګه هغه څه چې زده کړي وي تکرار یې کړي او داسې نور اړین شیان هغه زده کړي تر څو په ژوند کې یو بریالی شخص اوسي. نو تاسو اوس په دې پوهه شئ چې د تکرار اهمیت څومره دی. اوس راځو دا زده کوو چې د کومو طریقو څخه استفاده وکړو، د کومو لارو چارو څخه استفاده وکړو کله چې موږ غواړو چې هغه څه چې زده کړي مو وي تکرار کړو تر څو مو په مغز کې ښه ونښلي. ګورئ تاسې اوس د پوره یوې هفتې د تکرار طریقه لرئ. که چېرته تاسې یو څه زده کړئ باید تاسې د هفتهوار پلان سره مطابق لاړ شئ. یعنې که چېرته تاسې په هفته کې څومره درس زده کړی وي هغه د ځان سره نوټ کړئ. د اونۍ په اخر کې یا د هفتې په اخر کې هغه ټول درس چې کوم تاسې په یوه هفته کې زده کړی وي تکرار کړئ. د پوره یوې هفتې د تکرار کولو طریقه داسې ده: د تېرې ورځې درس 15 ځله تکرار، د هغې څخه مخکې ورځې درس 4 ځلې تکرار، له هغې څخه مخکې ورځې درس 3 ځله او له هغې څخه مخکې ورځې درس 2 ځله او د هغې څخه مخکې یعنې د شپږمې ورځې درس 1 ځلې تکرار کړئ. که چېرته تاسې دغه وکړئ نو تاسې به پوهه شئ چې ستاسې مغز څومره قوي دی، ستاسې ذهن څومره قوي دی. بیا به تاسې په دې پوهه شئ چې څنګه یو شی چې تاسو زده کړی وي تکرار کړئ او په سم شکل یې خپلې اوږدمهالې حافظې ته ولیږئ. نو که چېرته تاسې دغه تکرار کوم چې موږ زده کړ چې 15 ځله، 4 ځله، 3 ځله، 2 ځله او 1 ځل، نو بیا به تاسې پوهه شئ چې تکرار په کوم شکل کېږي. بیا به تاسې حیران شئ چې تاسې مغز څومره قوي دی، ستاسې ذهن څومره قوي دی او څومره شیان جذبولی شي. نو موږ تر دې دمه 2 ټاپک زده کړلی چې د تکرار کولو اهمیت او طریقه، د پوره یوې هفتې د تکرار طریقه. که چېرته تاسې په یوه هفته کې څومره درس زده کړئ باید په کوم شکل یې تکرار کړئ. په دې باندې موږ خبرې وکړلې او موږ هغه طریقې او سټپس زده کړل. سمه ده. اوس راځو دریم ټاپک ته چې په پیل کې مې درته وویل په کومو وختونو کې مطالعه کول نه دي پکار، په کومو وختونو کې باید تاسې مطالعه ونه کړئ. تر ټولو اول حالات چې باید تاسې په هغې حالات کې مطالعه ونه کړئ د بې اودسۍ په حالت کې. که چېرته تاسې بې اودسه یاست او مطالعه کوئ نو تاسې بیا د شیطان څخه محفوظه نه یاست او تاسې په دې ښه پوهیږئ چې کله تاسې د شیطان څخه محفوظه نه یاست نو بیا ستاسې مغز، ستاسې ذهن د بدو شکونو او د خیالونو څخه ډکیږي. نو هر کله چې په بې اودسۍ حالات کې نو مطالعه مه کوئ. د مطالعې کولو څخه مخکې اودس وکړئ، بیا به د مطالعې په خوند باندې پوهه شئ، بیا به د مطالعې کولو نه خوند اخلئ او ستاسې مغز ته به هیڅ قسم بد خیالونه او بد سوچونه او فکرونه نه راځي. دوهم حالات چې باید تاسې په هغې کې مطالعه ونه کړئ د ډېرې لوږې پر مهال. که چېرته تاسې ډېر وږي یاست نو باید تاسې مطالعه ونه کړئ. د ډېرې لوږې په وخت کې مطالعه کول نه دي پکار. دریم حالات چې په هغې کې مطالعه کول نه دي پکار هغه دی د ډوډۍ خوړلو څخه وروسته فورا مطالعه کول. کله چې مو ډوډۍ وخوړله نو فورا مطالعه مه کوئ. ورپسې حالات چې په هغې کې مطالعه کول نه دي پکار د ډېر خوب په وخت کې. کله چې تاسې بې خوبه یاست نو ستاسې بیا مغز صحیح کار نه کوي او تاسې د مطالعې څخه اخذ مطلب نه شئ اخیستلی. نو چې کله هم تاسې ته خوب درغی نو مطالعه مه کوئ چې تاسې باندې سر زنګېږي رازنګېږي او کتاب ته ناست یاست، نو دا تاسې دپاره هېڅ ګټه نه کوي او تاسې خپل وخت ضایع کوئ. نور ډېر زیات حالتونه دي چې په هغې کې مطالعه کول نه دي پکار. کله چې هم تاسې ښه احساس نه کوئ نو مطالعه مه کوئ. خو په یاد ساتئ چې بهانې به نه جوړوئ. په پیل کې چې کله تاسو غواړئ چې د مطالعې سره ځان اشنا کړئ نو تاسې به په کتاب کې زړه خفه کېږي، په مطالعه کې به مو زړه خفه کېږي، په کیبورډ کېږئ به. خو باید د کتاب مطالعه کول پرې نه ږدئ. دا فقط یو څو ورځې وي، دا موقتي حالت دپاره وي بلکې د دایمي دپاره نه وي. څلورم ټاپک ته راځو چې کله هم تاسو کتاب مطالعه کړه نو د هغې وروسته به تاسې څه کوئ. د مطالعې کولو نه وروسته به تاسې څه کوئ. ګورئ تر ټولو بهترینه طریقه یې دا ده چې په یوازیوالي کې سوچ وکړئ چې تاسې د دغې کتاب کومه برخه او کومه صفحه په یاد ده او کومه برخه او کومه صفحه در څخه هیره شوې ده، کوم شیان مو په خپل مغز کې ترې ساتلي دي او کوم شیان ستاسې په مغز کې نشته، د دې کتاب مو څومره حق ادا کړی دی. نو په یوازیوالي کې تاسې د دې په اړه سوچ وکړئ کوم شیان چې تاسې په ذهن کې د دغې کتاب څخه لرئ په یوه سپینه ورقه او په یو سپین کاغذ باندې ولیکئ تر څو یې بیا په خپله لیکنه او په
خپلو خبرو کې استعمال کړئ. نو دا زموږ سره هغه ټاپک کوم چې تاسو دپاره ډېر اهم او ضروري وي، خاص کر د شاګردانو او د سټوډنټس دپاره څوک چې غواړي په لنډ وخت کې ډېر څه زده کړي، په لږ زحمت سره ډېر څه حاصل کړي او ډېرې نمرې په امتحانونو او په اګزام کې واخلي. نو دا 4 سټیپونه تاسو دپاره ډېر اهم او ضروري دي. نو باید په دې باندې عمل وکړئ، ذهن کې وساتئ تر څو وشئ کولی ډېرې نمرې او په لږ وخت او په لږ زحمت کې ډېر څه حاصل کړئ. یاد ساتئ چې هر څه یو دروازه لري او د علم دروازه تکرار دی. نو تاسې باید هر هغه شیان چې زده یې کړئ ډېر زیات تکرار کړئ. د مطالعې کولو څخه وروسته هماغه درس بیا ځلې تکرار کړئ، ځکه چې د علم دروازه تکرار کول دي. نو زه ډېر امید لرم چې له دغې ویډیو څخه به تاسو یو څو ټکي زده کړي وي او تاسو ته به مفیده تمامه شوې وي. د 100 کتابونو د مطالعې څخه د یو کتاب مطالعه کول چې په هغې باندې عمل کوئ ډېر بهتره دی، ډېر ترې غوره دی. نو باید دغه کومې خبرې چې تاسو په دغې ویډیو کې زده کړې وي په دې باندې عمل وکړئ. موږ ډېر نصیحتونه اورو، ډېرې خبرې اورو، ډېرې طریقې اورو چې هغه زموږ ژوند را بدلولی شو، خو موږ یې په خپل عمل کې نه راولو. نو تر ټولو مهم او اصل څیز اکشن دی. که چېرته تاسو اکشن واخلئ نو بیا تاسې مخکې ځئ. Without actions goals are just goals. نو که چېرته تاسې عمل ونه کړئ نو نشئ کولی خپلو اهدافو ته ورسیږئ. نو په اخر کې یو ځل بیا درته وایم چې هر څه یو دروازه لري او د علم دروازه تکرار کول دي. مننه.